کابل ښاریانو ته ډیر ښه خبر. کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي د کابل پولیسو ته د غلو او مجرمینو په اړه تازه څه امر وکړ. د ویډیو کې را سره وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. مسعود اندرابي پولیسو ته ویلي پر مجرمینو او غلو رحم مه کوئ. ویولئ د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي پولیسو ته پر مجرمینو او غلو د ډز کولو اجازه ورکړې ده. د یاد وزارت ویان طارق آریان ویلي اندرابي تیره شپه د کابل ښار له حوزو څخه د لیدنې پر مهال ویلي د کابل ښار وضعیت باید تغییر وکړي او د همدې لپاره باید پر مجرمینو او غلو هیڅ رحم ونه کړای شي. هغه پولیسو ته په خطاب کې ویلي مجرمین نه باید د کابل په هره برخه کې آزاد تګ راتګ وکړي. کله چې مو لیدل ویولئ اندرابي دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې په دې وروستیو کې کابل ښار کې وسلوالو غلاو او هدفي وژنو کابل ښاریان تر پوزې پورې راوستلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.